موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل چک کړو؟ زموږ موبایل هیک شوی دی که نه دی هیک شوی؟ نورو خلکو زموږ موبایل ډیټا ته لاسرسی لري که نه لري؟ السلام علیکم، زه عبدالقیوم تاندم هیله من یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست. یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب، لایک او د بیل آیکن کې کاکئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو، نن هم د تل په څیر ډیره خوندوره ویډیو ده. هیله من یم چې ویډیو در سره وګورئ، ویډیو ته لازمي لایک ورکئ، چینل مو نوي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو، نن ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل چک کړو. آیا زموږ موبایل ډیټا ته نورو ملګرو یا نورو خلکو یا نورو اشخاص ډیټا ته لاسرسی لري که نه لري؟ په دې اړه ټول جزئیات معلومات درې کوم. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځم په ویډیو شروع کوم. د موبایل کوم اپشن د دې باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو کلیک ورته واخیست دلته به یو کوډ درته ښایم، دا کوډ به کلیک کوئ، داخل به یې کوئ. تاسو ته یو امیمي کوډ راځي، درته وایي چې آیا تاسو موبایل هیک شوی دی که نه دی هیک شوی. دا کوډ ستوری علامت نمبر 2 بیا علامت نمبر بیا به یې اوکې کړئ. ملګرو صحیح ده. کله مو اوکې کړئ تاسو ته یو امیمي کوډ راځي. کله راغی ملګرو تاسو وګورئ چې ماته امیمي کوډ راغی او لیکلي وایس ناٹ فارویټډ، ډیټا ناٹ فارویټډ، یعنې کوم څونه معلومات دي د ما سره دا ټول نه دي هیک شوي. دلته تاسو ملګري ګورئ چې دلته ناٹ او ناٹ لیکلی، ځکه نورو خلکو یا نورو اشخاصو زما موبایل ته لاسرسی نه دی کړی. صحیح ده ملګرو؟ یعنې ما موبایل نه دی هیک شوی. که چیرې ستاسو موبایل کې دغه کوم کوډ ما درته وویل چې دغه م داخل که او درته راغی چې ستاسو موبایل هیک شوی دی، یس لیکلی وي یا نو ناٹ پر ځای بله جمله لیکلې وه، تاسو په دې پوه سئ چې ستاسو موبایل هیک شوی، بل چا لاس ته غورځېدلی. دا کوډ درته بیا ښیم، بیا به راسئ په دې کلیک وکړئ. همغه کوډ ده ستاره علامت نمبر 2 یعنې 2 بیا علامت نمبر بیا به یې اوکې کړئ. کله مو اوکې کړل تاسو ته ټول انفارمیشن درکوي. امیمي کوډ درته راځي، درته وایي چې تاسو موبایل ناٹ لیکلی او په دې پوه سئ چې موبایل مو نه دی هیک شوی. نو دغه طریقه ده. هیله من یم چې ویډیو مو خوښه سوي. ویډیو ته لازمي لایک ورکړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ داسې ښایسته ښایسته نور ویډیوګانو لپاره. تر بیا یو بلې ویډیو پاک له دا له رب سپارم هر چېرته سبا ده سوکاله پرمختللي اوسئ. الله مو مل شه.